السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د سولر سیستم د پروټیکشن او یا ډسټریبیوشن بورډ د ویرینګ کنیکشن او ډایګرام پر رابطه باندې ده او په سولر سیستم حفاظتي بورډ یعنی ډسټریبیوشن بورډ کې کوم ډول مهم الکتریکل ډیوایس نصب او کنیکشن کیږي او د دې فعالیتونه څه دي. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. دوستانو سولر سیستم او ډسټریبیوشن بورډ تاسو د هر قسم سولر سیټ اپ لپاره نصب او کنیکشن کولای شئ. کدا دوستانو 1 کیلو واټ وي او یا 10 کیلو واټ وي، د دې ټولو سولر سیستمونو لپاره نصب او کنیکشن کیږي چې د های ولټیج او لو ولټیج او های امپیر او لو امپیر او د اوورلوډ او شارټ سرکټ په صورت کې تاسو د سولر سیستم او حفاظت او ساتنه کوي د زر ګرمېدو، خرابېدو او سوځېدو څخه. نو راځو دوستانو د سولر سیستم او د ډسټریبیوشن بورډ مهمو برېښنایي وسایلو ته او د دې وایرینګ کنیکشن او ډایګرام ته. د سولر سیستم په ډسټریبیوشن بورډ کې 2 یا 3 عدده کوچني انډیکیټ ډیټونه نصب او کنیکشن کیږي، 1 یا 2 عدده چینجاور نصب او کنیکشن کیږي، 1 عدد ډیجیټل ملټي میټر نصب او کنیکشن کیږي، 1 عدد اس پی ډي چې دیتا سرچینګ پروټیکشن ډیوایس ویل کیږي دا ورته نصب او کنیکشن کیږي، 1 عدد ډي سي بریکر نصب او کنیکشن کیږي د سولر لپاره، 1 عدد ډي سي بریکر نصب کیږي د بیټرینو لپاره، او 1 عدد ولټیج پروټیکشن ډیوایس نصب کیږي د ولټ د کنټرول لپاره، 1 عدد ام سی بي بریکر نصب کیږي د اي سي انپوټ لپاره، او 1 عدد اي سي بریکر نصب کیږي د اي سي آوټپوټ لپاره. اوس راځو دوستانو د ډسټریبیوشن بورډ ویرینګ کنیکشن او ډایګرام ته. دوستانو لکه څنګه چې تاسو په دې سکرین باندې وینئ دا د یو کور د الکتریکل ویرینګ نارمل ډایګرام دی چې په دې کې دوستانو د واپډا والا د برقي پایګانو څخه اي سي پاور 220 ولټ فاز او نیوټرل سنگل فیز انرژي مصرف میټر ته سپلای کوي او د انرژي مصرف میټر څخه فاز او نیوټرل ام سی بي مین بریکر ته یا دوستانو چینجاور ته نصب او کنیکشن کوي. دوستانو کله چې مونږه په خپل کورونو کې سولر سیستم دا سیټ اپ برابر او دیتا انورټر نصب او کنیکشن کوو، نو بیا دوستانو د کور د مین ام سی بي بریکر د آوټپوټ ویرونه دوستانو دا د کور د سپلای څخه کټ کوو او د دې څخه دوستانو فاز او نیوټرل دواړه ویرونه د ډسټریبیوشن بورډ د اي سي ام سی بي بریکر د انپوټ پینټونو سره نصب او کنیکشن کیږي او د ام سی بي بریکر د آوټپوټ ویرونو څخه فاز او نیوټرل د چینجاور د یو طرف د 2 پینټونو سره فاز او نیوټرل ډایرکټ نصب او کنیکشن کیږي. دوستانو دلته فیاد ولرئ چې چینجاور ته 2 اي سي انپوټ نصب او کنیکشن کیږي د واپډا او انورټر څخه دی او د دې د 2 پینټونو څخه فاز او نیوټرل کورونو ته سپلای کیږي د الکتریکل ډیوایس د چلولو لپاره. او دوستانو چینجاور د سولر سیستم په ډسټریبیوشن بورډ کې د دې لپاره نصب او کنیکشن کیږي که په واپډا برېښنا او یا دوستانو په انورټر کې څه فرق راشي نو د یو پاور څخه بل پاور ته چینج بیا د هغې څخه په نورمال ډول باندې استفاده وو. نو دلته دوستانو اي سي انپوټ ام سی بي بریکر خي طرف ته فاز ویر نصب او کنیکشن کوو او د ام سی بي بریکر انپوټ اي سي بریکر چپ طرف ته دوستانو نیوټرل ویر نصب او کنیکشن کوو. دوستانو دلته فیاد ولرئ کله چې مونږه د سولر سیټ اپ یا سولر سیستم لپاره انپوټ مین ام سی بي بریکر انتخابو نو دا به دوستانو د انورټر د کیلو واټ مطابق ورته انتخابو او دې ته به دوستانو نصب او کنیکشن او د مین ام سی بي بریکر د آوټپوټ دواړو پینټونو څخه فاز او نیوټرل د ولټیج پروټیکشن ډیوایس د انپوټ فاز او نیوټرل ویرونو سره نصب او کنیکشن کوو او د ولټیج پروټیکشن ډیوایس د آوټپوټ پینټونو څخه فاز او نیوټرل ویر د انورټر د انپوټ فاز او نیوټرل پینټونو سره نصب او کنیکشن کوو. دلته دوستانو په یاد ولرئ کله چې مونږه د سولر سیستم لپاره ویرینګ کنیکشن کوو نو دوستانو دلته باید ټول بریکري په اپوزیشن کې وي یعنی ټول بریکري عموما بندي وي ترڅو کوم مشکل مې تر نه د دې څخه وروسته د انورټر د آوټپوټ اي سي پینټونو
پینټونو څخه فاز او نیوټرل ویرونه د دوهمه ام سی بي بریکر د انپوټ پینټونو سره نصب او کنیکشن کوو او د دې دوهمه ام سی بي بریکر د آوټفټ پینټونو څخه دوه ویرونه چې فاز او نیوټرل دي دا د چینجاور د دوهم دوه پینټونو سره نصب او کنیکشن کوو دلته فیاد ولرئ چې د چینجاور اول دوه پینټونو ته د واپډا برېښنا اے سی فاز او نیوټرل نصب او کنیکشن کیږي او د چینجاورو دوهمو دوه پینټونو ته د انورټر اے سی آوټپوټ دوه ویرونه فاز او نیوټرل دي دا ورته نصب او کنیکشن کیږي او د چینجاور د دریم دوه پینټونو څخه فاز او نیوټرل د کور لوډ ته نصب او کنیکشن او د سولر پینلو څخه پازیټیو او نیگیټیو یعنی مثبت او منفي ویرونه د ډي سي ام سی بي بریکر د انپوټ دوه پینټونو سره نصب او کنیکشن کیږي او د سولر ډي سي ام سی بي بریکر د آوټپټ پینټونو څخه پازیټیو او نیگیټیو د انورټر د پی وی سی د پازیټیو او نیگیټیو پینټونو سره نصب او کنیکشن او د بیټریانو څخه پازیټیو او نیگیټیو د بیټری د ډي سی ام سی بي بریکر د انپوټ دوه پینټونو سره نصب او کنیکشن کی او د بیټریانو د ډي سی ام سی بي بریکر څخه پازیټیو او نیگیټیو مثبت او منفي د انورټر د بیټریانو د پازیټیو او نیگیټیو یعنی مثبت او منفي د پینټونو سره نصب او کنیکشن کی نو دوستانو د دې څخه وروسته زموږ د سولر سیستم او د ډیسټریبیوشن بورډ او ویرینګ کنیکشن او ډایګرام تکمیل شو نو دوستانو کله چې موږ خپل سولر سیستم ان کوو نو اول دوستانو د بیټریانو ډي سی ام سی بي بریکر ان کوو د دې څخه وروسته دوستانو انورټر ان کوو د انورټر د ان کېدو څخه وروسته دوستانو د سولر پینلو ام سی بي بریکر ان کوو د سولر او د ام سی بي بریکر د ان کولو څخه وروسته دوستانو د آوټپوټ ام سی بي بریکر ان او د دې څخه وروسته د خپل سولر سیستم څخه په نورمال ډول باندې استفاده کوو نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.